بیا یو کتاب دا علامه ابن جوزی جوړ کړی پرون مې چې درته ویلې الطف اللطائف هغې کې لیکلي دي یو سړی په یوې جلۍ مین و نو دا ډېره مغروره وه دی به چې هر وخت لاره کې ورته ولاړو دا جلۍ به راغله ده به ډېرې زارۍ ورته کړلې چې خیر ده لږ هغې بیخي ځان هم نه پې پوه کوه ډېره مغروره وه حسینه ډېره وه غرور پکې و نو بله ورځ ده ورته ویلې چې د الله په خاطر نوره چې نه را سره غږېږي دا نوم خو دې راوښیه که نه نو هغې خو اصلي نوم خو به بل شی و نو هغې له ډېره غرور ورته ویلې وایي نوم مې مکه شریفه ده وی بس همدې مکې سره مې کار ده خیر ده دی حجر الاسود یې ورې مچو کوم نو علما وایي چې کتابونو کې کله کله باید شاګردانو ته استادان یوه په درس کې یوه ټوکه وکړي ځکه د شاګردانو نه ستړیا ورکېږي ملالو ستړیا ترېنه ورکېږي نشأت پکې را پیدا کېږي بیا خو نو بیخي ډېرې خبرې سته د دومره ډېرې چې ورته حیرانه به سي بله ورځ مې چې کتاب درته ویلې کتاب الفکاهة